سلام له خورشید د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د فراه ولایت مسؤلین وایي د فراه ښار له 40 ساعتونو نښتو وروسته نن سهار د طالبانو لشتونه پاک شو. د فراه د والي ویاند وایي تېره ورځ سهار وختي څه باندې 2000 طالبانو پر فراه ښار او په ځانګړې توګه پر پوځي بنسټونو باندې برید وکړ چې تر ماښامه یې دوام وکړ او نن سهار وختي فراه ښار په بشپړ توګه د طالبانو لشتونه پاک شو. د نوموړي په وینا په دې نښتو کې د فراه ښار د درېیمې امنیتي حوزې د آمر په ګډون 25 دولتي سرتیرو او 15 ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 300 طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په فاریاب کې په یو توغندیز برید کې یوه مور له خپلو 3 ورورانو سره ټپي شوه. په شمال کې د 200 پامیر زون قمندانۍ ویان سید سرور حسیني وایي دغه پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د طالبانو لوري توغول شوی توغندی د کوهستان ولسوالۍ په ملاعارفي سیمه کې پر یو کور ولګېد. د نوموړي په وینا د یادې مېرمنې لوڼې د 14 او 1 کال دي. له دې سره سم یوې نجلۍ د بلخ د والي محمد اسحاق رهګذر خوریی چې سیف الدین نومېده په مزار شریف ښار کې د تومانچې په وسیله وواژه. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی وایي دغه پیښه تېره شپه د مزار شریف ښار د 5مې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا تر اوسه د دغې پیښې لامل نه دی روښانه شوی خو بریدګره د پولیسو له لوري نیول شوې او اوس هم ترې پوښتنې روانې دي. له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږد په تړاو به د راتلونکي جمعې په ورځ د اسلامي همکارۍ د سازمان غړو هیوادونو بیړنۍ ناسته په ترکیې کې جوړه شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست صلاح الدین رباني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان دولت هم وغوښتل څو په دې ناسته کې ګډون وکړي. له دې سره سم د هیواد بهرنیو چارو وزارت بیت المقدس ته د امریکا د سفارت لیږدول د نړۍ او افغانستان د مسلمانانو د اندېښنې وړ مسئله بللې او زیاته کړې ده چې د دغې پرېکړې له امله د ناوړه پیښو رامنځته کېدو ته په کتو باید پر دې مسئلې بیا کتنه وشي. 2 ورځې مخکې امریکا خپل سفارت د اسرائیلو له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږداوه او فلسطینیانو د دغه کار په غبرګون کې د غزې په سیمه کې لاریون وکړ چې د اسرائیلي ځواکونو له لوري په نښه شول او په پایله کې 80 فلسطینیان وژل شوي او نږدې 3000 نورې ټپیان دي. او په هرات کې د یوې نښتې له امله 8 طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي په دغه نښته کې چې تېره شپه د ادرسکن ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 1 پولیس هم وژل شوی او 3 نورې ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې په هرات ښار کې د دولت 2 نور وسلوال مخالفین د څرګر ملي ادارې د کارکوونکو لوري نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.